همدارنګه اخلاق موږ سره په دوه ډوله تقسیمولی شو په عموما کې چې یو ذاتي دي او بل کسبي دي. ذاتي هغه صفاتو ته ویل کېږي چې هغه د انسان فطرتي صفات دي، یعنې دا د انسان سره خپله تخلیق شوي او هغه په انسانانو کې په مختلفو مرتبو کې وجود لري. لکه حدیث کې راځي چې رسول سلام فرمایي چې اخلاق په تاسو کې داسې تقسیم شوي لکه څنګه چې رزق تقسیم شوی، چاته الله ډېر ورکړي چاته لږ ورکړي. کوم چې ذاتي صفتونه دي هغه خو په انسانانو کې دي، فطري دي او هغه انسان د هغې کموالی زیاتوالی نشي کولی. نو پاتې شو کسبي اخلاق دي. کسبي اخلاقو په اړه به مفصل وضاحت وروسته راځي انشاءالله. کلاً به دلته ووایو چې کسبي اخلاق هغه اخلاقو ته ویل کېږي چې د هغې حاصلول د انسان په وس کې دي او کولی شي چې هغه لاسته راوړي. لکه مثلا میلمه پالنه، د ګاونډي سره ښه سلوک دی. همدارنګه نور مختلف اخلاق دي په ټولنه کې چې انسانان یې باید په ځان کې راولي، لکه د مشرانو احترام، په کشرانو باندې شفقت کول. همدارنګه نورې بېلګې هم شته دي. کسبي اخلاقو باره کې موږ داسې ویلی شو چې انسان کولی شي چې کسبي اخلاق خپله کسب کړي او موږ ویلو چې دا د انسان وس او توان پورې تړلې ده. نو دا د اسلامي ارشاداتو نه زده کېږي چې رسول سلام کوم ښودلي، همدارنګه د علماو کرامو لارښوونو او مشورو نه انسان کولی شي چې ځان کې کسبي اخلاق راولي. همدارنګه کوم چې موږ مخکې اخلاق تقسیم کړي وو چې ذاتي دي او کسبي دي. د ذاتیو په هکله د انسان مؤاخذه نشته چې الله پوښتنه وکړي چې ولې دا تا کې نشته. لکه ذاتي یو انسان کې سخا ده او انسان سخي دی او بل انسان کې بخالت دی. نو د سخي انسان دا سخا په ده کې فطري ده او دا بل کې بخالت فطري ده چې نه دی بخیل دی. پاتې شو کوم چې کسبي اخلاق دي، مثلا میلمه پالنه ده، د ګاونډي آداب دي. همدارنګه نور ټولنه کې ښه کارونه یا ښه اخلاق دي هغه کسب کېږي، نو انسان باندې هغه لازمي دي چې هغه کسب کړي او هغه به ځان کې راولي.